پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د سیاسي او پوځي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ صاحب. اندړ صاحب ستړی مه شئ، وخت بخیر خپرونې ته هم په خیر راغلی. اندړ صاحب، قطر ته د دفاع وزیر سفر ملا محمد یعقوب سفر به څومره وشي کولی چې د پاکستاني لوري او د افغان لوري ترمنځ کومه جګړه چې رامنځته شوې وه هغه سړه کړي او په ټوله کې روابط یا اړیکې تر ټولې عادي شي؟ د ستر سیکټر په نامه ښاغلی یوسف خان لالی تاسو ته او خپلو ټولو درنو هېوادوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. لومړی خو دا باید ووایو چې د پاکستان دا نازمردانه بریدونه چې خلاف د هر راز بشري اسلامي بین الدول او بین الملل او همداسې د ملګرو ملتونو د هغې دویمې مادې څلورم بند چې ملکي کسانو باندې عملي کوي او زموږ حریم یې نصب کړی ده په کلکو ټکو غاندو او دوی دغه ظلم له افغانانو سره په تېره کې هم ترسره کړی ده. اوس یې موږ وینو چې دوی په ډېره ظالمانه توګه زموږ په خلکو باندې بمبارډونه کوي. د ښاغلي ملا محمد یعقوب مجاهد سفر دوحې ته یا د قطر هېواد ته ډېر مهم ده ځکه چې قطر د افغانستان په سیاسي او حتی په ډیرو نورو د حکومت ولي په چارو کې په تیرو 2 لسیزو کې ډیر مهم ده او زه باور لرم چې افغانان هیڅکله د جنگ غوښتونکي نه دي. دا نور هېوادونه چې په موږ باندې جګړې کوي افغانان سوله غوښتونکي خلک دي او د سولې خبرو ته همیشه آماده دي په دې شرط چې پاکستان بیا دومخه سیاستونه کوي. او زه هیله لرم چې په دې ناسته کې د ناظرینو په توګه د پاکستان باداران، انګلستان، امریکا او داسې نور زبرځواکونه لکه روسیه، چین هم خپل استازي راولېږي تر څو یو قوي تضمین له پاکستانه واخیستل سي او زموږ بېګناه ولس ونه ځوروي. صحیح. اندړ صاحب، فکر کوئ چې دغه مذاکرات به په ټوله کې څو سلنه نتیجه ورکړي؟ څومره به نتیجه ورکړي؟ ځکه له دې وړاندې څخه هم په افغانستان کې بېلابېلو حکومتونو له پاکستان سره مذاکرات ترسره کړي دي. دغه مذاکرات څومره مهم دي؟ ګورئ، دا د پاکستان د ملتونو خوښه نه ده چې زموږ خلک سره جنګ کوي. تاسو وګورئ چې څومره هغوی په عذاب دي، د هغوی څومره موټرې د موادو بار اخواته د ډیورنډ کرغړنې کرښې ولاړ دي او څومره زموږ د تجاران ولاړ دي. دا ټول د ملتونو په نقص دي. خو د پاکستان حکومت ځانګړې دنده ترلاسه کړې چې څنګه وکولی شي په افغانستان کې یو ارج مرج رامنځته کړي، جګړه سیمه نارامه کړي. دوی ته ډېره خرابه نسخه ورکړل شوې ده. زه باور لرم چې د دوی دغه محاسبه به ډېره غلط وخیږي. دا ناسته د افغانستان د اسلامي امارت لپاره یو ښه ډیپلوماټیک فرصت ده چې زموږ هغه سیاسي او ډیپلوماټیک حیثیت به په نړۍ کې جګ کړي، ځکه چې موږ د داسې یو هېواد چې هغه په سیمه او په نړۍ کې یو ډېر ستراتیژیک حیثیت لري لکه قطر، د هغه په منځګړیتوب کې او پاکستان که وغواړي که نه غواړي دلته نور هېوادونه شته چې په دوی به فشار راوړي او دا زموږ لپاره ډېره په ګټه تمامېږي. موږ غواړو چې د خبرو لارې هر څه حل شي. که چیرې جګړه کېږي په جګړه کې دواړو لورو تاوان ده او د جګړې لپاره افغانان د ملګرو ملتونو د 50 مادې سره حق لري چې د پاکستان دغه بریدونه په کلکه سره جواب کړي او لکه تېرې 4 شپو کې جواب کړل، د دوی پوستې ونیولې او سرتیري افسران تار و مار او هلاک کړل. اندړ صاحب، فکر کوئ چې په دغه مذاکراتو کې به په ټوله کې دایمي اوربند ته لار پیدا شي؟ یعنې کوم اوربند چې د ډېری راپورونو پر بنسټ د یو څه وخت دپاره او دا به په همیشګي اوربند ته تغییر شي، تبدیل بشي او په ټوله کې کومې د پولې دروازې چې دي دا به هم ټولې خلاصې شي، روابط، اړیکې، هر څه به بیرته نارمل شي؟ ښاغلی لالی صاحب، اسلامي امارت دا 4 کاله کېږي چې نړیوالو ته، ګاونډیانو ته، د سیمې هېوادو ته اعلان کوي چې زموږ خاوره د هېچا په ضد نه استعمالېږي. موږ متوازن سیاست کوو، له ټولو سره ښې اړیکې غواړو. دا ظالمان دي چې غواړي د افغانانو له وینو څخه بیا خپل اقتصاد وسرخوي، دوی ګټې پورته کړي. موږ خو له دوی سره څه ستونزه نه لرو. باید دایمي اوربند وشي، ځکه چې که دایمي اوربند نه کېږي نو دا ناسې به بې اثره وي او افغانان به خپل غچ اخلي. دا مهمه نه ده چې زموږ هوایي پوځ ضعیفه ده. موږ نور داسې
لارې چارې شته چې د پاکستان دغه تورونو دغه بریدونو ته په کلکه سره جواب ووایو. یعنې باید دایمي ورباندې شي، ځکه دا دواړه هیوادونه ملتونه یې ورونه دي، ډېر مشترکات لري، که هغه سیاسي دي، اقتصادي دي، مذهبي دي، ژبني دي، همداسې اقتصادي دي، خو وار وار سره موږ ویلي دي موږ د جګړې غوښتونکي نه یو، خو که چیرې مجبوره کوي بیا به د پاکستان حالت له هغه زبرځواکونو څخه چې دوی پلار او نیکه وو لکه انګریزان او امریکا له هغو نه بدتره وي، او پاکستان خو د همدې لپاره چې خپل د بام واورې موږ ته راواچوي، وضعیت یې خراب ده، تل د افغانستان په اسلامي امارت تهمتونه کول، په نړیوالو سجو کې کله لابیګري کوله، کله زارۍ کولې، او بالاخره چې لوی درسیز او د دفاع وزیر د خپل نیکه کور امریکا ته لاړ، ځانګړې دندې ترلاسه کړې، اوس ځکه کوشش کوي چې له هوایي بریدونو نه کار واخلي. موږ نړۍ ته وایو چې موږ سوله غواړو، موږ په دوی باندې لومړنۍ حمله نه ده کړې، دا دوی چې په نیمه شپه کې زموږ د هېواد زړه کابل بمبارد کړ، همداسې مخکې هم بمبارد کړي، تېره شپه بیا د تایمني په سیمه کې بمبارد کړ، بې ګناه ملکي خلک یې وژلي دي. چیرې دي د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو ادارې اندر صاحب که اجازه راته راکړئ چې دا وپوښتم چې حتی اوس د ټي ټي پي کوم مشر چې دی ښاغلی نورولي محسود، هغو هم ویلي چې دی په افغانستان کې شتون نه لري. د دې سربیره ویډیو یې هم خپره کړې چې پکې وایي چې زه افغانستان کې نه یم، زما فعالیتونه د ډیورنډ فرضي کرښې نه آپلو دي او ټولو ته یې ډاډ ورکړی دی، بېلابېل نورې څرګندونې هم ترسره کړي دي. فکر کوئ اوس مهال پاکستان ته کومه داسې خبر ورپاتې ده چې دوی همیش وایي چې یا د هم په افغانستان کې ترهګرې ډلې وي یا د هم همداسې نور؟ ګوري دوی ډېر غټ قوت لري، اتمي قوت ده، اردو لري، پولیس لري، استخبارات لري، د دوی د هېواد امنیت موږ نه ساتلی. او لکه څنګه چې تاسو ویلې د ټي ټي پي مشر ښاغلی نورولي مسعود په خپله 2 ویډیوګانې خپرې کړې چې موږ هم ولیدلې. هغه د دوی په اوسنۍ دغه دروغجنه جغرافیه کې ده، دوی دې پسې ګرځي، افغانان دې په دې تور نه بدناموي، خو لکه څنګه چې مخکې ویلې دوی ځانګړې دندې ترلاسه کړي دي. دوی د افغانستان پیاوړتیا په پښو درېدل دغه امنیت نشي زغملی، حتی د دوی باداران او د روسیې سره، چین سره، د هند او ایران سره زموږ اړیکې نشي زغملی. د ښاغلي امیر خان متقي سفر هند ته په پاکستان کې اور بل کړی، تاسو یې تلویزیون وګورئ، تاسو سیاسیونو خبرې وګورئ چې ډېر مستبدانه، ډېر غیر ډیپلوماتیک خبرې کوي او غواړي د افغانستان په کورني چارو کې دوی لوی لاس ولري. دا خوبونه به نور د دوی له اوبو سره لاهو سي. موږ د هېڅ هېواد په کورني چارو کې مداخله نه کوو، خو که چیرې مجبوره کوي بیا به دغه ځواب وویني لکه د تېرو 4 شپو، او دوی نور هم که چیرې دایمي وربند نه کوي، په تمه دې اوسېږي چې پاکستان به په خپله په خپل دننه د هېواد کې اورونه پکې بلیږي، اور به اخلي. د سیاسي پوځي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. اوس هم د خبرونو دوام. د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مشر نورولي محسود ژوندی دی، په افغان خاوره کې شتون نه لري. په ویډیو کې ښاغلي محسود ویلي چې نوموړی د خیبر پښتونخوا ایالت په خیبر ولسوالۍ کې ژوند کوي او له هغه ځایه د پاکستان حکومت پر وړاندې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. د ټي ټي پي مشر ویلي چې نوموړي دا ویډیو په خیبر پښتونخوا کې د خپل شتون د ثابتولو لپاره ثبت کړی او ټینګار کړی چې هغه د افغانستان خاوره د پاکستان پر وړاندې نه ده کارولې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان څو ځله د افغانستان هوایي حریم څخه سرغړونه کړې او په کابل کې په ملکي وګړو برید کړی او ادعا یې کړې چې د ټي ټي پي مشر یې په نښه کړی دی چې په دې بریدونو کې ډیری افغان ملکي وګړي شهیدان شوي وو.